دا طالبان پنجابیان دي، پنجابیان نه دي، پښتانه دي. بې ادبي دي، ما بیا هغه پښتانه دي چې پنجاب خوټې ورنه وبسلي، بې ادبي دي ډېره معافي، هغه پښتانه دي. دغه طالبان پنجابیان 80% خاورې درنه نیولې ده، ته بنګړي واچوه ټیکری په سر کا. څوک وایي چې 80% خاورې نیولې؟ څوک وایي؟ مونږ هلته منو چې خپل دولت مونږ دولت نظام د اعلان وکړي چې 80%. هغه وایي چې د خلکو کورو کې ننوځي. طالب د هر دروازې ټکوي، طالب د هر دروازې ټکوي، ته څه خبرې؟ طالب بیا خو چې 80% خاورې ته په لاس کې دی، ته دعوه کوې، بیا خو ته هم بنګړي واچوه چې پنجابیان درنه هغه تیروي ورور ازغه. دا ما نیولای، دا تا دا پنجابي نه ده نیولای، دا د ما بوشکې نیولای، د بوشکې زازه د بوشکې زور بال ته درته معلوم چې زه د بوشکې په سر کېنوم او مریخ ته دی ولېږم، بوشکه به ته هلته ومنې. تا ته د بوشکې زور نه ده معلوم، ته له امریکانو نه د بوشکې د زور پوښتنه وکړه چې زه د یو په بوشکه کېنوم او ډز ورکړم چې مریخ ته دې ورسوم. زه دې چې خلیج په د سوټي کېنوم، بوشکه یم نه چې ته ما په بوشکې چې زه دې په د سوټي کېنوم، کشمیر به در باندې وګوره. ایزاکې تاسو ته کومه که ته چېرته لرې؟ بوشکه وروره، بوشکه دې چا ته کېوه؟ خپل افغان ته دې خطا خو امریکا یادوي چې ما امریکا یې ماته کړه. چېرته امریکا ماته کړې؟ ما دومره امریکان مریخ ته لېږلي چې تاریخ یاد ساتي. دا امریکان په رضا نه دي، ته پسې د بوشکې زور ده، ته پسې د باروتو زور ده. قسم دې لېږلي وې، کاشکې چې تا امریکا یې مردار کړی وای، کاشکې چې تا دا مېړانه کړې وای. دومره مېړانه خو نه یې، نن لاړلې مخکې د کاپیر ورته د 10,000 امریکان تا مړه کړه، د 10,000 امریکان تا مړه کړه، دا تا مړه کړه، په زوره مې راوستی، په زوره مې راوستی. ملا رسول ډله دی هغه، ملا رسول ډله دی هغه، اصلي طالب هغه دی، ته نه یې. ملا رسول څوک ده؟ ملا رسول دې نه پېژنې ته، خو هېڅوک هم نه پېژنې. ته څوک پېژنې؟ شیخ هیبت الله پېژنم، نه ملایان علما پېژنې، یو هیبتي دې پېژنې، هیبت الله پېژنې، یو پنجابي پېژنې، یو امریکایي پېژنې. هیبت الله نومېږي نو څوک دی نو؟ توهین مې نه دی کړی، هیبت الله نه مې درته وویل. ګوره زه هغه څوک پېژنم چې امریکا یې په منځ دوه ځایه کړله، زه هغه څوک پېژنم چې ناټو یې په ګونډو کړله. چېرته دې په منځ دوه ځایه کړی؟ وطلبه موږ خو دا ولسونه، موږ دا ولس موږ اشرف غني ته هم دا وایو. ګوره یو دقیقه مبینه دې باندې ځان سر خلاص کړه، دی موږ زه ولس یم، زه قسم حق را باندې لري چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې زه د دولت ایجنټ نه یم، زه د امریکا ایجنټ نه یم، زه هیڅ چا پورې تړاو نه لرم. دغه کلمې حق په ما باندې لري، نور ما باندې حق نه لري چې ټاپي ووایي. زه دولت یم، زه ولس یم. نه ته په چا پورې تړاو نه لرې، ته څنګه ولس یم، زه کوم منحیث یو افغان یو پښتون. زه دا وایم چې امریکا څومره جنایتونه کړي، طالب ته وایم چې امریکا نه دا جواب وغواړه. دا تا ورته ویلي دي، ګوره دا تا ورته ویلي دي. ګوره خبرې ته مبینه خبر کته کوم در باندې کنه، زه ولا قدر نه ډارېږم. یو سړی چې تا په خلاف غږیږي تا نه ویره نه لري. ګوره قندوز کې نه ده، د دار قندوز کې امریکانو مدرسه بمباره کړه، تا ورته ویلې ښه دې وکړه، دا وایي تروریستانو، دا پرتګونه خو تاسو ورته ګنډه، دا د امریکانو هر جرم ته خو تاسو لبیک ویلې. مبینه زه تا ته د دې سوال جواب درکوم، زه اوس هم وایم. دا څنګه ته حکومتي سړی نه؟ زه اوس هم وایم د ما په پکتیا کې زرمت کې هم بم واچوله، اوس هم وایم چې ډېر ښه کاري کړی دی. اوس هم دا وایم چې هلمند کې بم واچوله، ډېر ښه کاري کړی. غوږ شه، زه په دلیل درته وایم. اوس هم وایم چې په کندوز کې بم واچوله، په مدرسې کې دلیل نه، ته ضمیر نه لرې، ته بیا وایې زه د امریکان جواب خو واخله کنه مبینه. څه جواب واخله؟ ته مظلوم ملت د امریکان بمبارۍ ته وایې ښه کوي، مدارس بمبارۍ ته وایې ښه کوي، مساجد بمبارۍ ته وایې ښه کوي. بنده مظلوم ملت دی چې تا په وړاندې زور چې امریکا یې په منځ دغه ملت ته زه چیغې وایم. ګوره کنه مبینه، ما خبرې ته پرېږدې، ما خو دغه مظلوم ملت ته زه بار چیغې وایم چې طالب امریکایان راوستل، طالب دماغ ته وژنې ته نو دا بد کې ته چټي لګیا کنه، خو دروغ وایې. غوږ ونیسه کنه، ما خو بار ویلي دي چې وولسه طالب پسې راپورته شه، ټوپک ورنه واخله، په زور یې کېنوه، که نه کیني ډوډۍ مه ورکوه، کلي بنډو کې مه پرېږده، اتفاق ورپسې وکړئ، د دوی په وړاندې قیام راولئ، نه راپورته کېدل. نو چې بیا د دوی په کورو کې کورنۍ غړی طالب په کور بمه غورځېږي، ځان چې ډېر ښه شوي. نور هم پرې واچوه، اوس هم ورته وایم، نور هم پرې واچوه، مخکې د یو من پرې چولو، 10 منه پرې واچوه، داسې پرې واچوه چې پته یې ولګېږي. زه تا ته په خوله وایم ولس ته، وولسه راپورته شه، وولسه طالب ته ځای مه ورکوه، وولسه طالب نه لرې پرېږده، وولسه د طالب ملاتړ مه کوه. امریکا او د پاکستان بچی دی، ته بیا ډوډۍ ورکوي طالب ته مجاهد وایي، نو زه خو به خود وایم چې ټولونه پرې واچوه. ولې دغه ولس راجګ شوی دی دغه امریکانو په خلاف باندې، دا ولس راجګ شوی دی د وحشي زناورو په خلاف باندې، دا ولس راجګ شوی دی د اشغالګرو په خلاف باندې. دغه اشغالګر زه چې اوس بېرته باسم، ته ولې په امریکانو باندې خفه کېږې؟ ته ولس نه یې، ته ولس نه یې، ومبینه په زول نه یم لګیا، ته ما سره وغږېږه، زه ولس یم،
والله چې خبر اورې نه ته څنګه ولسې حسد ته وایي چې امریکا په وړاندې ولې نه راجګېږي زه درته وایم چې امریکا په وړاندې نه راجګېږم زه درته وایم چې زه پنجاب په وړاندې راجګېږم طالب وایي جهاد یې لا فتوا ورکړه زه در سره ودرېږم پنجاب ته خو ونه ګټلو خپل زه دې ګټم زه در سره ولاړ یم جهاد فتوا ورکړه انده اوس فتوا ورکړه پنجاب په وړاندې زه درته وایم چې مبین زنده باد ملاتړ دې کوم ورکړه فتوا ته ما ته وښه کنه مبین زه تا سړی کېږم نو خو ته خبره نه اورې ته ما سره کېږې سړی کېږم کنه اوس وروره تا ته زنده باد ته هم وایم خو چې څه درته وایم ما کوم شروط دې را سره ویمنه نو ویمنه کنه چې تا سړی شم ته خو ما خبرو ته نه پرېږدم نو ته خو دې ما خبر نه منې د کابل علماو د پاکستان خلاف ودرېږه کنه په خبره ته غوږ شه مبینه د کابل علماو صد دې اورم نو صد دې اورم خبره خو واوره کنه واوره جهاد فرض دی او کنه د تا د حکومت نظام ملایانو د فتوا د جهاد ورکړې ده که نه یې ده ورکړې ما د نظام په وړاندې ملایانو فتوا نه دی ورکړې د افغانستان چې څومره نظام نه خو ته خبره نه اورې کنه ټول ویلي چې دا جګړه ناروا ده دا غزه نه وایم ګوره د کابل علماو د پاکستان په خلاف د جهاد فتوا ورکړه که ورې نه کړله نه دی ورکړې یګان ملایان دي چې ورکړي کې فتوا یګان ټول ورکړې ده دغه حقاني ورکړې ده ټول ورکړې نو تا کې خو غیرت نشته خو ورسه جهاد وکړه فتوا خو تیاره ورکړې ده که نه ولې په کویت کې ناست چې ما علما د پاکستان په وړاندې چې اوف هم وکړي ته بشکه ورته راوړې په بشکې یې وورځوې نو خو هر شی ګوره ته بیا خو یو څه درته مړ که بل ورسئ دا په موږ امریکان بمبار نه کوي موږ نه وزني موږ خو یعنې ته دومره خاین چې ته ما علما فتوا ورکوي او ته دلته بشکه ورته یعنې ته دومره خاین بچی ته خپل علما بیا وژنې چې پنجاب په وړاندې فتوا ورکوي خو دا خو ته وایې که نه ما خو نه دي وژلي دغه حقاني خو د مبینه خدای دې خوار نه کړه خدای دې خوار نه کړه سمې خبرې کوه ګوره رالاندې شوی یم دغه حقاني خو ته پرېږده هغه علما پرېږده ته هم ځان ته ملا وایي مسلمان وایي د پنجاب په وړاندې جهاد فرض دی که نه دی فرض نو ولې نه کوې څه تاندر در باندې راځي خو راسه که نه په ډوزو خو نه کېږي خو ورسه پې باندې چا منې کړی که نه ته راسه زه دې تر څنګ ولاړ یم ته خو بې غیرته امریکایان ما سره نسې ویستلی ته راسه زه دې تر څنګ ولاړ یم نه دې د پنجاب خلاف څوک نه دې د امریکا خلاف زه خو ملا نه یم ما فتوا خو نه چلېږي ته ملا یې ما فتوا خو نه چلېږي ما خو بار ویلي زه کویت ته تا پسې توپک راوړم هلته در پسې چانټه راوړم خو ته راسه دلته خو راسئ زه توپک او چانټه درکړم چې دواړه لاړ شو ته په کویت کې ناست یې انده اوس مې راکړې رانیولی یو ځان رانه مخ خلاصوه تا نه ما سوال کړی دی من حیث د یو ملا من حیث د یو پښتون من حیث د یو مسلمان زه تا نه دا سوال کوم آیا د پنجاب په وړاندې جهاد فرض دی او که نه د مرتد ادارې په وړاندې نو د دې سوال جواب دی چې زه عبدالولي خبره جوړې نه وطن والو ګوره بدار په وړاندې څه نشي ویلی ګورې ټوپک او چانټه راوړم که نه دلته راسه د پاکستان سرحد ته راسه چې زه ټوپک او چانټه درکړم دواړه به لاړ شو فتوا به هم درکړم زه خو ټوپک کویت ته تا پسې نسم راوړی زه خو چانټه هلته نسم در وړلی مبینه چغې مه وایه که نه تا نه ما ډېر وړوکی سوال کړی دی ډېر وړوکی سوال دی ما خو فتوا درکړله که نه خو ته خو راسه که نه ته په کویت کې لایب کیم د ما او تا 2000 ټول افغانستان یې ګوري لایب ته فقط تا نه ما یو نقطه سوال کړی چې آیا د پنجاب فوج په وړاندې جهاد فرض دی او که نه چې زه ټوپک راپورته خو راسه که زه د سره لاړم نه مخ ته مې لاره راکړه ته خو هلته ناست یې که نه ناست یم لایب کې اوره ناست په لایب کې راسه د جنګ میدان ته امام ته مخ په منځ کې 1 سنټي پر کم نشته دومره در سره نږدې یم په لایب کې ته نشي ویلی یو ټویټ نشي کولی یو دومره خوله نشي خلاصولی د بادار په وړاندې زه درته ټوپک هم درکوم ته وایي خوله نسي خلاصوی زه درته چانټه هم درکوم ته وایي خوله نسي ورکوی راسه که نه پنجابی ټوپک په لاس کې نه نیسه خو تا کې دا غیرت نشته زازیه د تا په ملک کې اته څلوېښت ملکونه پراته دي ته د هغې خلاف څوک نسي کولی موږ نه مخ خلاصوی ګوره موږ د امریکا خلاف جنایتونه کړي دي مه کوه طالبه خیانت مه کوه خیانت مه کوه خدای ته وګوره راسه اوس دې ښه چل زده کړی ده راشه که نه راشه که تودېږي ښه خبره دې زده کړې موږ نه مه خلاصوه په زوره باندې زه ټوپک هم درکوم ټوپک زه هغه د اردو عسکر نه یم چې په ساپېړه مې وایي زور ته هم لاس مه اچوه لاس ما چاوه لاس خو دې واچولو که نه د پنجاب دفاع کوي که هغه ورته ګنډې وروره ولې دفاع کومه زه ټوپک هم درکوم چانټه هم درکومه خو ته نرسه ته راسه که نه ومبینه خلک در پورې خاندي په خدای د ټول خلک بلا وهلی په خدای ملا دې ماته د تا غوندې قواره مې وایي والله که مې سوال کړی چې پاکستان په وړاندې جهاد فرض دی او که نه پنجاب په وړاندې تاسو یې وایي زه په حق یم که نه سړی خدای ماته وایي چې ته راشه که نه زه ټوپک او چانټه هم درکوم او شوده جهاد خو په خپل صورت ټوپک او چانټه هم درکوم تر څنګ هم درېږم زه په دې بوکس باندې په دې مسؤل
روسای به درته واخلمه روسای توپک به زه درته په ملا او واخلمه امریکایي به چونې درته د پنجاب واخلم په ټوپک په باندې تا کې دا زه غیرت پنجاب نه نشته ماتوم زه په دې ته مزغو توپک د نشي افغاني جوړولی ضروري وایم د سر ته کو پرې په پړسومه په ولاړې تیزونه ورنه وباسم ته بچی په